هم زه نور غفور زهیر حاضر شوی یم تر څو ستاسو لپاره هم دغه خپرونه در وړاندې کړم. که تاسې درنه اورېدونکي هم د خپرونې تر پایه پورې له موږ سره پاتې شئ او دغه خپرونه تعقیب کوئ واورئ، نو په لړ کې به بیا هم ځینې مهم د فکري رغون د سمونې په موخه مهم او اړین مطالب ستاسو تر غوږونو در ورسوو. نور مې انتظار نه اوږدوم، دا تاسو د هم خپرونه. په دنیا کې انسان له ګڼو فتنو سره مخ کیږي. دا انسان او د هغه د نفس او شیطان ترمنځ وخت نه وخت جګړه روانوي. شیطان او نفس دی چې د شهواتو او نفسي خواهشاتو اور د انسان په زړه کې تود او غرغنډه ساتي. د انسان او د هغې د خواهشاتو ترمنځ تل جګړه روانوي. شیطان هڅه کوي چې مسلمان په دوکه کې واچوي او هغه په یوه طریقه نه په یوه طریقه تیر باسي او ښکار کړي. شیطان تل د انسان په زړه کې شهواتو ته ځای ورکوي او هغه ته یې ښکلي کوي. خو غوره هغه څوک دی چې خپل شهوات قابو وساتي او د شهواتو په دغه روانه جګړه کې پاتې رانه شي. که څه هم دغه جګړه خلک روانه ساتي، خو ځینې خلک پکې پاتې راشي او ځینې نور بیا پکې بریالي کیږي. که څوک غواړي چې دغه جګړه کې بریالی شي، نو هغه ته وسله پکار ده، یعنی هغه دغه وسله وکاروي، نو انشاءالله بریالی بشي. هغه انسان چې غواړي د شهواتو پر وړاندې مبارزه وکړي او بریالی شي، لومړی دا چې دی باید د خپل عزت او ابرو خیال وساتي. تل باید د خپل عزت، د خپل حیا، د خپل ابرو ته دقیق پام ولري او خیال وساتي. د زړه د نور د حفاظت لپاره ډیره دعا وکړي. هر وخت لپاره له خدایه وغواړي چې خدایه زما زړه ته نور داخل که او خدایه ما د فتنونو په امن امان کې وساته. ترڅنګ کله چې دای د خپل د عزت ساتنه کوي او خیال ساتي، د سره دا فکر پیدا کیږي چې د نورو د عزت ساتنه هم وکړي. هدف هم دا دی چې دی باید ترڅنګ دا چې د خپل عزت خیال ساتي، ساتنه کوي، د نورو د عزت خیال او ساتنه هم باید وکړي. ځکه که یو څوک د خپل عزت ساتنه کوي یا خپل عزت ور باندې ګران او د نورو عزتونو د لوټولو او پیمالولو لپاره هڅې کوي، دا هم بیا د شهواتو پر وړاندې مبارزه نه ده، کوي هم کاذب او دروغه ده. همداشان د الله تعالی څخه دعا وکړي ترڅو د زړه د ننه د نور مېلمه شي او د نور حفاظت یې وشي. یعنی هدف د ډیرې دعا هم دی چې یو انسان ډیره دعا وکړي او الله تعالی څخه وغواړي ترڅو په دغه لوی جنګ کې بریالی راوځي. که څوک دغه وسله وکاروي، نو هغه به له دغې شیانو څخه برخمن شي. د څېرې تازګي هر وخت لپاره به تازه وي، څېره به یې تازه وي او تازګي به پکې وي. له شیطانانو څخه لرې والی، دی به له شیطانه په امان کې وي. د ده ایمان به دومره قوي وي چې شیطان به هیڅ ور باندې نشي کولی او دی به د شیطانانو له ویرې څخه په لیرې کې اوسیږي. د اطاعت او بندګۍ خوند، دا انسان به د خپل بندګۍ او د خپل اطاعت نه خوند واخلي. کله چې دی لمونځ کوي، کله چې دی ذکر کوي، کله چې دی دعا کوي، کله چې دی استغفار وایي، د دې ټولو کړنو څخه به یو ځانګړی خوند اخلي، یو ځانګړی پند به ترېنه اخلي چې له دې سره به د ده ژوند ښکلی او زړه به یې په سکون او آرام کې شي. همداشان د ملایکو قرب یا د ملایکو نزدېکت، د انسان به ملایکو ته یې نږدې سي او کله چې ملایکو ته نږدې شو، نو پوه شه چې الله تعالی ته خود به خود نږدې شوی دی. په عقل او شعور کې زیاتوالی، د دې انسان په عقل او شعور کې به زیاتوالی راشي او د ایمان خوند به وڅکي. دا کس به د خپل ایمان نه خوند اخلي، عقل به زیات شي، شعور به زیات شي، فکر به پراخ شي، یعنی یو هوښیار انسان به جوړ شي، یو پوه انسان به جوړ شي، ذهن به فعالی، ذهن به آرام وي. یو بزرگ وایي ما ته په بیت المقدس کې هدف مې دا دی له دې خبرې نه چې
هر ګناهګار د وحشت ښکار کیږي. که چیرته موږ او تاسو د خپلو خواهشاتو په وړاندې مبارزه ونه کړو او موږ د خپلو خواهشاتو په وړاندې ونه جنګیږو او شیطان باید موږ تسلیم کړو، نه دا چې موږ شیطان تسلیم کړو. که وینه کې ښکار کیږي، دوکا کیږي، په ستونزو، مشکلاتو، کړاوونو کې ګیر کیږي. یو بزرګ وایي ما ته په بیت المقدس کې ځینې کاږې وږې تابزې په لاس راغلې چې په هغې باندې خطونه لیکل شوي وو، یو څه ورباندې لیکل شوي وو، خو داسې یو څه چې زه ورباندې نه پوهېدم. ما یو کس راوغوښت تر څو دا خطونه راته ووایي، راته روښانه یې کړي چې څه ورباندې لیکل شوي دي. په هغې کې لیکل شوي وو چې هر ګناهکار د وحشت او تنهایی ښکار کیږي، هر ویریدونکی تښتي او هغه خلک ذلیلوي کوم چې د الله جل جلاله څخه پرته له نورو سره مینه ساتي. خو هغه کسان بری او هغه کسان کامیاب دي کوم چې د الله جل جلاله سره مینه او محبت ساتي، نه یوازې په دنیا، نه یوازې په آخرت، بلکې هم په دنیا او هم په آخرت باندې. په همدې اکله د مشهور طبیعي ملک بن دینار رحمه الله یو وینا هم را په یاد شوه. هغه وایي چې څوک چې په دنیوي شهواتو غالب شو، یعنی په شهواتو غلبه حاصله کړه، په خپل نفس باندې پښه کېښوده، په شهواتو بریالی شو، یعنی له هغې څخه مغلوب نشو، نو هغه د شیطان له سیوري څخه هم ځان وساته. هغې کس د شیطان له چلونو، فریبونو، لومو څخه هم ځان وساته، له هغې څخه هم په امان کې شو. یا دا چې شیطان له هغې سیوري تښتي. ډیر انسانان له علم څخه د ناخبرۍ له امله په ګمراهۍ کې پرېوتل. د آخرت لاره او سفر ځکه ډیرو خلکو ته سخت شو چې د دې لارې د اسانتیا لپاره باید دوی د خپل نفس او شهوات مخالفت کړی وای. دوی باید له خپلو ارادو او غوښتنو څخه مخ اړولی وای، خو دوی داسې ونه کړل. نو همدغه لامل دی چې د آخرت لاره او سفر ورته سخت شو. ډیر کم مسافر دي چې تر خپل منزله ورسېدل او بریالي شول. ځینو خلکو بې علمه شیخي پیل کړه. د دوی منزل او هدف نامعلوم وو چې په پایله کې هغوی د تقوا او اخلاص پر ځای د شهواتو او خواهشاتو لار خپله کړه او د شهواتو پر سورلۍ سپاره شول. د هغوی ستونزې او کړامې ډیرې شوې. د پرمختګ لاره یې بنده او سخته شوه. دوی د نپوهۍ او بې علمۍ شیخۍ په ژورو کاندو او پراخو اوږدو دښتو کې د لارې میندلو په تکل ستړي او ستومانه شول، خو لاره یې پیدا نه کړه. هغه کسان چې شهواتو پسې واخیستل، شیطاني نفسونه یې په دوی باندې غالب شول. هغه ډیر ستړي شول، خو آرام او سکون لرونکی ژوند یې پیدا نه کړو. که څه هم چې په همدې هیلې ډېرې منډې وکړې، خو حقیقي یا اصلي لاره دوی غلطه کړې وه. په هغې باندې دوی نه و پوهه شوي چې د همدغې ناپوهۍ او بې علمۍ له امله د خواهشاتو او شهواتو په ژوره او پراخو کندو کې او دښتو کې د ډېرې ستړیا وروسته ورک او تری تم شول. داسې تری تم شول چې تر ننه پورې هم چا ونه لیدل، تر ننه پورې هم چاته معلوم نه شول، او داسې تباه و برباد شول چې بیا هیڅ کله آباد نه شول، او داسې بې عزته شول چې بیا هیڅ کله عزتمن نه شول. داسې خلکو د نسیا په بدله کې د نقدو معامله خوښه کړه. د ستونزو او کړمو پر ځای د دنیا لنډ او تنګ راحت خوښ کړ. دوی وویل نننی راحت او خوند نک دی، نغ دی. د آخرت خبرې نسیا او رستی او باقی دی، بیا به ورسره ګورو
نننی راحت ته یې ترجیح ورکړه او له آخرت څخه یې مخ واړو. داسې کسان وړاندې هم یادونه وشوه چې داسې ورک او تری تم شول چې بیا هیڅ کله پیدا نه شول، داسې بې عزته شول چې بیا هیڅ کله عزتمن نه شول، او داسې په ستونزو کړاوونو مشکلاتو کې ګیر شول چې بیا هیڅ کله خلاص نه شول. ځکه زموږ او ستاسې دیني عالمان دا خبره کوي چې د الله تعالی نیونه ډیره سخته ده، که یو ځل یې ونیوي بیا دې په اسانه نه پرېږدي. داسې بې علمو او شهوت پرسته خلکو د دنیا ظاهري خوند مزو ته ترجیح ورکړه، خو د دې له باطني کنده یا له دې باطني ګندګۍ څخه ناخبره پاتې شول. د بوډۍ ښځې په څېره دنیا دوی ته د شیدو ورکول وویل او دوی شیدې وڅښلې، ځکه چې تا ته ښکاري هغه واخله، یعنې هغې خوند واخله، او کوم ته چې ته د آخرت په اړه اورېدلی دي هغه پرېږده او له یاده یې وباسه. داسې کسانو که وروسته هم ډېر افسوسونه وکړل خو ځای ونه نیوه. د شهوت راګیرولو یا په فتنو کې د راګیرولو لپاره په اوسنۍ نړۍ کې ډېرې وسیلې موجودې دي، ډېرې داسې آلې موجودې دي چې هغه د فتنو د راګرېدو سبب ګرځي. د هغې په اساس مونږ په فتنو کې راګرېږو، خو تر ټولو لویه او ستره فتنه د فتنو څخه لویه فتنه هغه هم د ښځو فتنه ده. د ښځو فتنه، ښځې داسې یوه فتنه ده چې هر څوک پکې ګیریږي. که د بزرګۍ څخه یې اخکر ډېر لوی شوي هم وي، بیا هم د ښځو له فتنې څخه په امان کې نه دی. هدف دا نه دی چې موږ د ښځو بې احترامي کوو، یا هدف مو دا نه دی چې ښځې د فتنهګرې دي. مونږ او اسلامي شریعت ښځې ته په لوړ احترام قایل دی. نو هدف دا دی چې ښځه په همدې برخه کې تر ټولو لویه فتنه ده، ځکه الله تعالی حکم ورته کړی دی چې په کور پاتې شه. د ښځو ډیره لویه فتنه ده او انسان پکې ډیر ژر ښکیلیږي. تاسو وګورئ بني اسرائیلو کې لومړی فتنه هم له ښځې څخه پیدا شوه. د ځمکې پر سر لومړی قتل هم د ښځې پر سر شوی دی. کله چې آدم علیه السلام د قابیل جوړی خور حابیل ته نکاح کړه او د حابیل جوړی خور یې قابیل ته په نکاح کړه، نو دا چې د قابیل جوړی خور په ښکلا کې د حابیل له جوړی خور څخه ډیره ښکلې وه، نو شیطان په لمسون او د شیطان په غولولو سره قابیل خپل ورور حابیل قتل کړ، وی وژو. همداشان د ښځو د فتنې په اړه الله تعالی هم فرمایلی دي. الله تعالی ویلی دي چې د خلکو لپاره نفسي غوښتنې ښځې، اولادونه، د سرو سپینو زیرمې، کاره اسونه، څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي. دا هغه شیان دي چې خلک د دې له امله په فتنو کې ګیر کېږي، خلک د دې له امله غلو ته لاس اچوي، خلک د دې له امله نورو ناروا کارونو ته لاس اچوي تر څو همدا ترلاسه کړي. خو دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي، دا دایمي ژوند وسایل نه دي. ځمکې به ترلاسه کړي، اولادونه به ترلاسه کړي، ښځې به ترلاسه کړي، سره او سپین زر به ترلاسه کړي، خو دا به ستا ژوند اوږد نه کړي. دا به که څه هم چې ناروا او روا تا کړي دي پسې منډې لالهاندۍ تا پسې کړي دي او پاتې به نورو ته شي. ځکه الله تعالی وایي چې صحیح شو دا خو به ترلاسه کړي، خو دا هم واوره چې دا د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي. په حقیقت کې چې کوم ډیر ښه استوګنځای دی هغه له الله جل سره دی. الله جل جلاله د دې نظام د چلولو لپاره نر او ښځه دواړه یو بل ته د تکمیل ذریعه جوړه کړې ده. د دې دواړو د یو ځایوالي له امله یوه نوې کورنۍ منځته راځي او په همدې ترتیب انساني سفر مخ په وړاندې ځي. که چیرې د نر او ښځې اړیکه د اسلامي دین د ضابطې یا نکاح له مخې جوړه شي،
نو نه یوازې دا چې دنیوي ژوند به یې ګټور شي بلکې د دې لپاره به د اجر او ثواب لامل هم جوړ شي. خو کچیرې دا سلسله عبث او بېځایه وګڼل شي او له پامه وغورځول شي نو نه یوازې دا چې له دنیوي تباهۍ سره به مخ شي بلکې په آخرت کې به هم له لوی او درناک عذاب نه د لپاره ساتل شوی وي. وړاندې مو د ښځو د فتنې په اړه د الله تعالی وینا هم واورېده چې قرآن مجید کې ویلي دي. په همدې اړه د ښځو د فتنې په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک هم شته. ژباړه یې داسې ده چې دی وایي چې ما له ځان نه وروسته د سړیو لپاره له ښځو څخه پرته بله زیان اړوونکې فتنه نه ده پرېښودلې. د دې نه هدف دا نه دی چې دلته پیغمبر سلام د ښځو بېزتي کړې ده. هدف ته تاسو باید خپل ورسېږئ. یقینا دا دنیا خواږه، تازه او شادابه ده او یقینا الله جل جلاله تاسو ته په دې دنیا کې اقتدار در بخي. یو څه در کوي، نعمتونه در باندې کوي، بیا هغه ګوري چې تاسو څه ډول عمل کوئ، څه ډول د نعمتونو اداینه کوئ. نو د دنیا څخه ډډه وکړئ او په خاصه توګه د ښځو له ازمایښتونو څخه، ځکه چې په بني اسرائیلو کې تر ټولو لومړی فتنه د ښځې په بڼه پیدا شوې ده. دلته زه بار بار وایم، دلته زه بار بار دا یادونه کوم چې کسه دلته باید سړی په دې بدګمانۍ کې را نه شي چې ګواندې ښځه په خپل ذات کې یو بد شی دی. څو ظلم یې ویل چې هدف دا نه دی او دا ګمان باید ونه کوي تاسې درنه اورېدونکي چې ښځه په خپل ذات کې یو بد شی نه دی، او نه باید تاسو داسې ګمان وکړئ چې ښځه په خپل ذات کې یو بد شی دی، بلکې د پرتانی حدیث شریف معنا دا ده چې که د ښځې په ذریعه په یوه ټولنه کې د فساد د پیدا کولو اراده وشي نو دا ډېر اسانه کار دی. ژر تر ژره خلک په فتنه کې ښکېلولی شي. د دې خبرې د ثبوت او حقیقت ژوندي مثالونه نننی اثر دی چې په عربي نړۍ کې د ښځو په وسیله څومره فساد او فتنې خپره شوي دي. بلکې نن سبا خو د دې حملې زور تر اسلامي ملکونو هم را رسېدلی دی او په اسلامي ملکونو کې هم ښځې له فتنو خپرولو څخه او ښځې د فتنو د خپرولو له وسیلو څخه ډېر خلک د هلاکت کندې ته برابر شوي دي. خو که چیرې ښځه نیکه او با اخلاقه وي نو بیا ورته تر ټولو قیمتي دولت هم ویل شوی دی، لکه په دې حدیث شریف کې چې راغلی دی. ژباړه: ټوله دنیا د خیر سامان دی او تر ټولو ښه مته نیکه ښځه ده. مطلب دا شو که دنیا حلال او پاکه وي نو خیر او خیرات دی، او که ښځه هم نیکه او صالحه وي بیا هم خیر او خیرات دی. او الله جل جلاله مکه که دنیا حرام او بلارې کوونکې وي او ښځه هم بدعمل او فاجره وي نو تعبیر د اول خلاف دی، یعنی بیا دا تباهی ده. یحیی بن معاذ رحمه الله وایي چا چې د خپل بدن غړي په خواهشاتو او شهواتو رضی کړل نو هغوی په خپل زړه کې د پښیمانۍ ونه وکرله. هغه به د پښیمانۍ نه بل هیڅ څه ترلاسه نه کړي، هغه به هر وخت لپاره پښیمانه وي. یو بل بزرګ وایي هر چا چې داسې فکر ونه کړ چې شهوت یو جال دی او دی خو یوازې لوبه کوي نو خامخا به یوه ورځ په دغه جال کې ونخلي. دا یو بزرګ وینا ده. دا چې شهوت دومره بد او ناوړه شی دی نو ولې الله جل جلاله دینونه په انسان کې پیدا کړی دی؟ شاید همدا پوښتنه ستاسو سره پیدا شوي وي. ځواب یې دا دی چې الله جل جلاله په انسان کې دننه شهواتو ته ځکه ځای ورکړ تر څو وګوري چې څوک د شهواتو او خواهشاتو او څوک د الله جل جلاله د اوامرو مننه، تابعداري او اطاعت کوي. نو که داسې نه وه بیا خو به هر چا د الله تعالی تابعداري کوله، هر چا به د الله تعالی بندګي کوله. په دې کې به هیڅ ازمایښت نه وه،
هیڅ امتحان به نه و پکې په دې برخه کې. نو شهوات ځکه الله تعالی د انسان په وجود کې واچو ترڅو مبارز کسان پیدا کی، ترڅو مبارز کسان معلوم شي، پهلوانان معلوم شي چې څوک د شیطان سره مبارزه کولی شي، څوک د شیطان سره جنګېدلی شي، څوک نفسي خواهشات د پښو لاندې کولی شي، څوک د الله تعالی تابعداري کولی شي، څوک د الله تعالی اطاعت کولی شي او څوک یې نشي کولی. دا کسان باید معلوم کی. د همدې له امله د انسان په وجود کې شهوات یا د شهواتو غدا واچوله. په اصل کې الله جل جلاله له شهواتو څخه په ټولیزه توګه منع نه ده کړې، په ټولیزه توګه شهوات نه دي منع کړي او نه انسان له شهوت پوره کولو څخه منع کړی دی، بلکې شهوات خو په اصل کې د الله جل جلاله نعمت دی، خو په هغه صورت کې چې د الله جل جلاله حدود تر پښو لاندې نشي او د الله جل جلاله حدود تیری لاندې را نشي او تیری ور باندې ونشي. الله جل جلاله په انسان کې شهوت پیدا کړل ترڅو د دې په مرسته انسان نیکرونه د کمال تر درجه ورسوي. الله جل جلاله په انسان کې د خوراک شهوت، د خوند ایښودنې شهوت چې په اصل کې د الله جل جلاله یو ستر نعمت دی او له امله د انسان بدن قوي او سالم وي، همدارنګه نکاح هم یو ستر نعمت دی ځکه چې د دې له امله د انسان نسل سلسله جری کیږي. کوم او تاسو شهوتونه او لذتونه د الله جل جلاله د حکم سره سم پوره کړو نو دا به زموږ لپاره د سعادت او نیکمرغۍ لامل شي. نو الله تعالی څوک د شهواتو نه منع کړي نه دي، خو بلکې منع کړي دي د غلطو لارو د لامله د شهواتو پوره کولو څخه. اما پوره لارو ته کولی شي چې شهوت پوره کړي او ستا لپاره اجر هم پرې ملاو شي. او که خپل شهوتونه او لذتونه د الله جل جلاله د اوامرو خلاف پوره کړو نو بیا به موږ لپاره د عذاب لامل جوړ شي او دا به زموږ لپاره یو ستر سرخوږی جوړ شوی وي. مطلب دا چې که موږ خوراکي توکي د حرامو لارو څخه لاسته راوړو او بیا یې وخورو نو دا به موږ لپاره د تاوان خبره وي او موږ به د تیری کوونکو او ظالمان کوونکو او ناشکرو خلکو په ډله کې شمار شوي وو. معلومه شوه چې په شهوتونو او لذتونو کې د الله جلاله لطیف حکمت دی، خو په هغه صورت کې چې شهوتونه د الله جل جلاله د اوامرو سره سم پوره کړای شي. یعنی که یو انسان له نفسي خواهشاتو مغلوب شي او خپل شهوات د حرامو لارو لکه زنا، غلا، لواطات او دې ته ورته نورو لارو څخه پوره کړي نو پای به هلاکت او تباهي ده. که انسان لږ غور وکړي نو پوهه به شي چې په حلاله لار د شهوت پوره کول انسان تر بریا رسوي. یعنی الله جل جلاله نر او ښځه پیدا کړل، بیا یې د هغوی ترمنځ مینه او شهوت پیدا کړل چې د انساني نسل د بقا سبب ګرځي. الله جل جلاله آدم علیه السلام او د هغه اولاد پیدا کړ، بیا یې په هغې کې د شهوتونو فتنه کېښودله، بیا یې د خپل حکمت له مخې په انسان کې د علم او عقل ماده هم کېښودله ترڅو یې له مخې انسان د ښه او بد، نیک او بد، حرام او حلال ترمنځ توپیر وکړي. الله جل جلاله عقل او فتنې یعنی دواړو ته د انسان په زړه کې ځای ورکړی دی ترڅو انسان د الله جل جلاله په دې ستره نړۍ کې فکر وکړي او د الله جل جلاله د قدرت او قوت اندازه ولګوي. ښکاره خبره شوه چې شهوت خو د الله جل جلاله انعام دی. الله جل جلاله له شهوت پوره کولو څخه منع نه ده کړې، بلکې له دې منع کړې چې انسان خپل شهوات او خواهشات په حرامو کارونو ولګوي او له حرامو لارو څخه یې پوره کړي. الله جل جلاله ته له وړاندې معلومه وه چې انسان به څه کوي، خو بیا یې هم شهوات او عقل د انسان په زړه کې پیدا کړل ترڅو وګوري چې څوک د الله جل جلاله تابعداري او څوک نافرماني کوي. حرام شهوتونه د دار پړی دی او کله چې د انسان مرۍ ته ورشي نو هغه د هلاکت تر کندې نه بل کوم ځای ته نه رسوي. لنډه دا چې په شهوتونو کې ډېر خطرونه شته چې مونږ یې په راتلونکي خپرونو کې ستاسو لپاره د هغې له خطرونو بیلګو څخه ځینې بیلګې هم وایو. هیله ده زموږ راتلونکي خپرونې هم تعقیب کړئ.
واورئ ترڅو هغه کسان چې د شهواتو په سمندر کې لاهو شوي دي د حل لاره ومومي، د حل لاره ورته پیدا کو او په ګډه په دې برخه کې مبارزه پیل کو. د اوس لپاره د نن ونۍ یا د دې ورځې فکري رغون خپرونه همدلته پای ته رسیږي. ستاسو ټولو نه مننه چې فکري رغون خپرونه مو راسره واورېده. هیله دا خپرونه مو خوښه شوې وي او راتلونکي نورې خپرونې هم تعقیب کړئ. په همدغه ځای ما نور غفور ظهیر ته اجازه راکوي. ستاسو لپاره ښه وختونه، خوشحاله شبي او د ښه ژوند په هیله.